دا یو ورو سوال کړی دی، یو سړی دی هغه یو څاروی حلال کو د صدقې او د خیرات په نیت، او بیا ګاونډیان راوغوښتو او ملګري راوغوښتو چې دا ملګري تیم وخوري، ګاونډیان تیم وخوري، بس پکې فقیران رالو. بهرحال ټول غریبانان نه وو. ګاونډي لازم خو نه دی چې څه به غریب به او لازم نه دی چې ستا د خپلوان به غریبانان کیدای شي مالداران. نو دا صدقه او خیرات صحیح دی او که نه؟ الجواب دا ښه صحیح دی. ولې؟ ځکه چې د ګاونډي قدر کول دا عبادت دی، او خپلوانو سره خپل ولي پالل، هغوی روټۍ له راوسته، د هغوی میلمستیا کول دا عبادت دی، الله په دې باندې اجر ورکوي. نو که چېرته څوک داسې کار وکړي چې هغه یو څاروی حلال کړي چې دا د الله دپاره دی، د الله په نوم دی، او الله ته پې ځان نږدې کومه، او دا خپل خپلوان او دا ګاونډیان او پردي پکې باز راولي او په دوی د روټۍ وخوري، نو به هېڅ خبره نه. الا دا که منښته وي، نو منښته کې به هغه څه کوي چې څه دې په زړه کې وي. لکه اوس یو سړي منښته وکړه چې زه به څاروی حلالوم د الله دپاره، یو خو د څاروی حلالول په ده لازم شو، دویم زړه کې دې څه و، زه څاروی وی حلالومه د غریبانانو دپاره، نو بیا به یې صرف چا ته ورکړې؟ غریبانانو. ځکه د منښتې احکام هغه بیا جدا دي. خو که عامه صدقه او خیرات کوي، نو خپلوان راوسته، ګاونډیان راوسته، نیکان ملګري هغه راوسته د خوراک دپاره، الله په دې باندې اجر ورکوي. د دې بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی چې دا خوراک به په هغه چا باندې کوي چې هغه صرف فقیر او ملنګ وي. دا خو صحیح دی چې فقیر او ملنګ باندې چې خوراک وکړي اجر میلاوي، خو په دې نورو خلکو باندې چې خوراک وکړي په دې هم الله اجر وکړي چې کله نیت دې دی چې الله ته پې ځان نږدې کړي. ځکه چې شریعت موږ ته ویلي دی ګاونډي سره ښه کوه، دا د ګاونډي سره ښه کول دي. شریعت وایي رشتې پاله، د رشتو پالل دي سي، دا نه چې تا په جیب لړم کېنولی یو نه ملګری راښکاره کړي او نه بل څوک او نه بل غریبانو، او غریبانو له هم داسې کس نه ورکړي. ځکه حدیث کې دی و اطعام الطعام، جنتیانو یو صفت دا دی چې دوی په خلکو باندې خوراک خوري، دا عام ټکی دی اطعام الطعام. خوراک دوی خوري په غریب باندې، په یتیم باندې، په کونډه باندې، په ملګري باندې، په دینداره خلکو باندې، په خپلوانو، په ښځو او په بچو، دا پکې هم داخل دي. نو بعض الله دې رحم وکړي په خپلو ښځو او بچو باندې هم خوراک نه خوري، هغه غریبانان هم د لوږې نه مړه کړي، نو نه دی په خپله خوري او نه به بل خوري، صرف هغو کې دی هغه چې جمع کوي او شماري. نو که چېرته څوک صدقه وکړي او خپلوان او ملګري او نیکان خلک او ګاونډیان دوی ولره وغواړي، نو الله به له په دې اجر ورکوي باذن الله. دا ورو سوال کړی دی چې دا حدیث خو موږ ته معلوم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه او د یتیم کفالت کوونکې موږ به په جنت کې داسې یو ځای لکه دا دوه ګوتې چې دي. خو ما ته بعض مشران معلوم دي چې د هغوی څوک نشتي، هغوی ډېر زیات غریبانان دي، د یتیمانانو نه هم زیات، او دا هم یتیمانان دي، خو دا یتیمانان د بچو دي، یعنې بچي نشتي یا بچو پرېښودي دي. او سبحان الله اوس که لاړې هغه ادارو ته او هغه ځایونو ته دا چې زموږ په ملک کې ورته دارالامان ویلی کېږي او دارالمسنین، مشران پکې اوسېږي، هلته ناشنا ناشنا قیسې وي چې د بچو په خپله د خپله مور او خپل پلار دا راغستي او راوستي هلته، او هغوی ته ویلي دوی نه موږ تنګ شوي یو. نو دی وایي چې دا هم یتیمانان دي، د بچو یتیمانان دي، څوک یې نشتي. نو په دوی مې زړه د یتیمانانو نه زیات خفه کېږي، خو هلته د اجر ته چې وګورم چې د یتیم د کفارت اجر، نو بس سوچ کې شم چې څه وکړم، د دوی سره مرسته وکړم که د هغوی سره وکړم. نو جواب
مسنین دا مشران چې کم دي د دوی کفالت اغسته او په دوی باندې خرچه کول دا یو لوی عظیم عبادت دی او دا فرض کفایي دی، یعنی که ټول مسلمانان دا پرېږدي ټول ګناهګارېږي. لازم به بعض مسلمانان د دوی مرسته کوي. نو که یو څوک د الله د رضا دپاره په دوی باندې مال لګوي، رب العالمین به له دو چنده ثواب ورکړي، بلکې د هغې نه به ولم یو څو چنده ډېر کړي. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حب، کوم خلک چې د الله په لاره کې مال لګوي د دې داسې مثال لکه یو دانه، د یوې دانې نه انبتت 7 سنابل، وږي راخیږي، فی کل سنبلة 100 حبه، او په هر وږي کې 100 دانې دي، نو څو شوې؟ 200. یعنی یوه روپۍ څو چنده شوه؟ 200 ته ورسېده. والله یضاعف لمن یشاء، او کېدای شي الله یې د له دې نه هم زیاته کړي. بله ده چې یو سړی راولګي د مشرانو سره مرسته کوي، خو سخته طریقې کوي، د هغوی نه سخته طریقې د هغوی مرسته کوي. او حدیث کې د راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام مسلم راوړی دی، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. چا چې د مسلمان نه د دنیا په سختو کې یو سخته لرې کړه، رب العالمین به د نه د آخرت په سختو کې یو سخته لرې کړه، او دا سخته لرې کول دي. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. او چې څوک تنګ دسته وي او په ده باندې څوک اسانتیا او پراختیا راولي، رب العالمین به د دنیا او د آخرت مسلې اساني کړي. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. او چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله، الله به په ده باندې په دنیا او په آخرت کې پرده ور واچوي. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. او الله د بنده په مرسته کې لګي تر څو چې بنده د خپل ورور په مرسته کې لګي. څومره لوی اجر شو. او زمونږ داسې ځوانانو ته او داسې مؤمنانو ته ضرورت دی چې هغوی دا تپوس کوي چې د مشرانو سره که موږ ښه کوو، الله موږ له څه راکړي، زموږ په زړه سوځي. او یو هغه دي نن سبا چې مشرانو پورې مذاق کوي، مسخرې کوي، ټوکې کوي، ویډیوګانې ته کوي چې دا ویډیو مشهوره شي، د ده پاڼه وچلېږي، ده ته پیسې په دې ویډیو باندې ډېر راشي. نو یو سپین ږیری هغه به راونیسي، د هغه بېعزتي به کوي، به پورې به خاندي، هغه پورې عقل یې کمزوری شوی. مخکې ورځو کې یو ویډیو مې کته، یو ملګري راته رالېږلی، ما ته اکثر دا ملګري عجیبه ویډیو ویني چې راویلېږي ما ته، ته پته چې دی به بیا څه بحث به کوي. نو هغه یو سپین ږیری دی او دا هلکان یو څو ته ګیر چاپېره دا ټوپۍ ته ګزاري راګزاري او ویډیو ته کوي. نو هغه غریب خپله ټوپۍ راوالي په سر یې کوي چې بیا ګزار کوي، بیا راوالي بیا کوي. یعنې دا بس خبرې خو د کولو نه وي، سړی مخامخ چاته نه کوي، خو لکه سترګو نه مې اوښکې لاړې ورب الکعبه. او خپل مشران راته ټول را مخې ته شو. او ما چې څنګه یو سپین ږیری ته د هغه د ټوپۍ، ټوپۍ د عزت نښه ده، ټوپۍ پټکې دا ډېره د عزت یو نښه حسابېږي. کله سړی تاسو خیال کړی که چا نه بخښنه غواړي، معافي غواړي، روغه کي، جرګه کي، دا خو هغه خلک به پوهېږي چې هغه درانه مؤمنان وي. سپک خلک په دې څه پوهېږي. ټوپۍ د سر نه وباسي کېږي، زمونږ دا خبره به وي منې، دا ټوپۍ کوزول د سر نه، دا د یو غټ کار وکړو. د سپین ږیري نه ټوپۍ غوزاره او بیا خانده او ټوغې کوه. او بیا دا خو دي بې ادبه او بېهوده خلک، خو چې څوک دا ویډیو ګوري او د دې نه مزه اخلي، د هغوی په باره کې څه. او څوک په دې راضي دی چې د هغه د مشر سره دې دا کار وشي، د هغه د مشر د سر نه دې څوک ټوپۍ ګزار کړي. ورب الکعبه موږ خو په دې نه یو راضي چې زمونږ مشر چا ته لاس نیسي مخکې کړي د سلام دپاره، هغه ته لاس راکاږي. موږ په دې نه یو راضي. پاتې راځه چې زمونږ د مشر د سر نه یې څوک ټوپۍ ګزار کړي او بیا دې د هغه نه ویډیو کوي او خاندي دي او مذاق ته جوړ کړي. دا د نن سبا زمانه ده.
یو ویډیو ډېره مخکې ما لیدلی و چې د پنجاب طرف ته دا پښتانه و دا چې ما ته وایي ټوپۍ والا نو هغوی داسې چل کوو بعض هلکان را جمع شوي ویډیو کوله یو سپین ګیري یو په سکوټر ناست دی نو دې سپین ګیري ته وایي راځئ چې دې ورسوو نو چې هغه سپین ګیری په سکوټر کیني دی د سکوټر روان کړي هغه راولېږي نو بیا ټول د خندا شنه شي کم تربیت د دوی مور پلار کړی دی چې دا کار کوي یو مشر داسې بې قدري کول یو سپین ګیري داسې بې قدري کول رسول صلی الله علیه وسلم به مجاهدینو ته ویل صحابه کرامو ته وایي چې لاړ شئ نو په جنګ کې به ماشومانان نه وژنئ زنانه به نه وژنئ او د هغوی سپین ګیري به نه وژنئ د کافر سپین ګیری به په جهاد کې نه وژنئ د کافر او ته د مسلمان سپین ګیري بې ادبي او سپکاوی کې صرف دې دپاره چې ویډیو وچلیږي مشکل زموږ په دې معاشره کې څه دی یو سړی که مشهورېږي خو زموږ د لاسه مشهورېږي که نه هسې خو څوک نشي مشهورېدی که داسې قسمه خلک چا مشهور کړي دي موږ مشهور کړي دي که نه که موږ د ده دا ویډیو نه کتې که موږ ده ته نصیحت کړی وی که موږ ده ته قار شوی وی نو خو چا به دا کار نه کړی چې خلکو به زموږ معاشره درنه معاشره ده کې دا ویډیوګانې نه چلېږي لیوني پورې مذاق سپین ګیري قصه خو دا د لیوني پورې مذاق لیونی غریب په څه پوهېږي ها نو دا لیونی به راونیسي هغه به قار کي هغه به په کنځلو راولګي خانده ورته لکه دا د الله بنده دی دا د الله بنده دی ته پته شته د الله بنده دی د ده دماغ کار نه کوي ته ده پورې خاندې ته ده پورې مذاق کوي چې دماغ یې روغ ته یو سړي پسې ورشې چې په سره ځواني کې دماغ یې روغ وي چې یخ دي کیسه ته پورې وخانده نو لیونی دې راټینګ کړی دی هغه پورې مذاق کې هغه نه ویډیوګانې کې کوم ځای ته زموږ دا معاشره ورسېده زنانه سره به ناسي ویډیو به کوي او موږ مرسته کوو موږ ته مخ لږ ښکاره کړه خپل چې موږ دې ووینو موږ دا کوم ځای کوم طرف ته موږ روان یو پښتانه داسې خلک وو چې دې انټرنیټ زموږ نه هغه اسلام او هغه پښتو هر څه زموږ نه ګډوډ کړو اسلام په یو ګوټ کې موږ په بل ګوټ کې پښتو په یو ګوټ کې موږ په بل ګوټ کې نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې خو معاشره کې خیر شته الحمدلله لکه ضرور ته وګوره وایي زه غواړم چې زه د سپین ګیرو کفالت وکړم هلته د یتیم د کفالت د اجر ته چې وګورم ده ته موږ دا وایو چې دې کې شک نشته چې د یتیم کفالت باره کې ډېر لوی اجر راغلی دی خو انسان حالاتو ته ګوري چې کم یو زیات محتاجي د هغه سره مرسته کولو کې بیا اجر زیات دی بله خبره دا دی چې د یتیم ته د ډېرو خلکو توجه ځي که نه داسې نه ده خو د سپین ګیرو ته د چا توجه ډېره نه ځي یو سپین ګیري بوډۍ کور کې یوازې اوسېږي خلک ترې هغه بچي یا نه او یا یي چې ته مړه شوي یا بیماران او دا غریب ورته یوازې دقه شان ناست دې طرف ته توجه چا نه ځي یتیم پورې باندې خطوي نو موږ دا وایو چې کله په دې مشرانو باندې سخت د یتیمانانو نه ډېرې او ستا مخې ته رالو نو بیا مرسته چا سره وکړه مشرانو سره الله به دله اجر ښه ډېر درکړي او د هغې نه بله زیات اجر درکړي کوم چې یتیم په کفالت کې دی د الله نه به امیدونه ساتي ته د یتیم کفالت کې مطلب څه دی خرچه پې کې که نه خیال یې ساتي د خوراک د څښاک د هسپتال د هر څه دغه شان ته د بوډا به خیال ساتي او کله بعضو حالاتو کې په یو چا باندې خرچه کول د هغه بل باندې خرچې کولو نه ثواب د هغې څه زیات لکه ګوره قرآن کې دا مسله ده چې چا د فتح مکې نه مخکې کومو صحابه کرامو خرچه کړې ده د هغوی اجر زیات دی د هغه صحابه کرامو نه کومو چې د فتح مکې نه بعد خرچه کړې ده ولې فتح مکې نه مخکې حالات ډېر ګډوډ د مؤمنانو غریبي وه جهادونه وو جنګونه ډېر وو نو په هغه وخت کې مال لګول هغه ګران کار و غریبۍ کې مال لګول ګران کار وروسته خو بیا
الله په مؤمنانو باندې دنیا څه کړه؟ پراخه کړه. مکه چې فتح شوه بیا خو د مؤمنانو یو نوم په دنیا کې وچلېد. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ د مشرانو حفاظت وکړي او الله دې زموږ مشران نه بې عزته کوي او څوک چې زموږ مشران سپینګیري او زموږ علما زموږ زنانه زموږ لیوني زموږ زنانه بې عزته کوي نو رب العالمین دې ورته هدایت وکړي او الله دې پوه کړي او چې کله هم داسې مخې له ستاسو داسې ویډیو درشي او کس درشي پوه کوئ وایي وروره ستا دا کار غلط دی دا طریقه صحیح نه ده. ما ورته چې دی یو سړی روالو دومره به یې دغه کړو چې څه به ترې جوړ کړو او هغه به د 2 روپو سړی نه وي. زما خوا له ورځې یو کس راغی ورسره یو 6 کسان نور هم دي چې ما نه پېژندو خو ما ته کسان وایي تا سره ملاقات کول غواړي او دا ما راشي موږ کېناستو ما ښه قدر یې وکړو ځکه چې الحمدلله د مسلمان به هم قدر کې بیا چې میلمه وي دغه به ښه قدر کې بیا چې ستا تپوس له راشي خو هغه غریب له د خبرو چل نه ورته ګډې وډې یې ویلې او ما دوی ته خو ما پېژنې ما ځان غلی کړو. بیا هغه کسان وایي ته به دې پېژنې لکه ما ته څه ته به دې پېژنې ته به دې پېژنې دا څوک دی؟ وزیر اعلی دی وزیر اعظم دی دینی شخصیت خو نه دی خو ماشاءالله د مخ نه یې پته لګي. وایي د ده په ټیک ټاک کې 15 لکه فالوور دي نو بیا څه وکړم ټیک ټاک کې 15 لکه فالوور دي. یو سړی زما خواله راغی مسلمان دی ملاقات وشو څنګه یې ښایي ډېر ښه په ادب په احترام موږ د سړي قدر کوو الحمدلله مینه محبت څه کمی پکې وي نصیحت به وتو پوزې له م راوستم هغه راته وایي ته ما پېژنې او دا هغه ناستو کې هم 2-3 ورته وایي ته خو به دې پېژنې نو ما زه ټیک ټاک ته پورې وتم بیا به زه دې ګورم چې دې څه وایي دا به څه دی ډاکټر دی وایي نه انجینیر دی نه بل څه داسې غټ ده نو څه کوم چې ویډیوګانې نه ګورم زه بل سړي ویډیو ولې نه ګورم. موږ کې مشکل دی که نه چې موږ راولګو یو سړی به داسې مشهور کړو غریب له د خبرو چل هغه به نه ورسي او هغه به زموږ هیرو وي او ځای په ځای به ورسره تصویران وباسو او ویډیوګانې به ورسره کوو څه کې لکه پلان یې الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دنیا کوم ځای ته لاړه او موږ په شا روان یو. ښه